سړې هوا او شدیدو بارانونو په غزه کې د خلکو ستونزې زیاتې کړې دي. د غزې په محاصره کې اوسیدونکي یوازې کولی شي چې لنډمهالې خیمې جوړې کړي او د بنسټیزو اړتیاوو نشتوالي د هغوی ستونزې لا پسې ډېرې کړې دي. ماشومان او سپین ږیري چې د بدن د معافیت سیستم یې کمزوری دی، دوی تر نورو ډېر زیانمنونکي دي او دا هغه څه دي چې دلته د ناروغیو په کچه کې هم زیاتوالی راغلی دی. محمد سهیل چې د لنډمهالي کمپ په یوه خیمه کې په ناروغ حالت کې پروت دی، داسې وایي: زه په ټول بدن کې د شدید درد احساس کوم او هیڅ کله نشم کولی چې خوب وکړم. ستونزې مې له حده زیاتې دي. حتی له نورو خلکو څخه یو پټو هم په زاریو واخلو چې ځان پکې پټ کړو. د باران اوبو زموږ خیمه ډکه کړې ده، نو موږ باید څو ځلې ځای بدل کړو. تاسې خو ګورئ چې موږ په کوم حال کې یو. دغه کوچنۍ خیمه د سهیل د کورنۍ د 10 کسانو لپاره د پناه ځای ده او په همدې کې ټول په ګډه شپې ورځې تیروي. دوی وایي یخنۍ زغمل یې یوازینی انتخاب دی او اوس دا حالت په غزه کې ډیر معمول شوی دی. په دې پناه ځای کې ډیری ماشومان او لویان د ټوخي له امله کړېږي. دلته ژوند کاملا ناامن او بې ثباته دی. ناروغۍ د ماشومانو ترمنځ پراخې شوې دي. په ځانګړې توګه په دې سړه هوا کې دلته یو بل بې ځای شوی داسې وایي: موږ په دې وروستیو کې ډېرې فاجعې لیدلې دي. ټیټه درجه حرارت او شدید بارانونه د مرګونو لامل شوي دي. اوس مهال وضعیت تر بل هر وخت خراب شوی دی. په ځانګړې توګه د ژمي په موسم کې په داسې حال کې چې د دې فصل سره د مقابلې لپاره موږ هیڅ شی نه لرو.